له وارداتو تر کورني تولیده د صنعتي پروژو په رڼا کې د اسلامي امارت اقتصادي پالیسي د افغانستان اقتصاد په تېرو لسیزو کې تر هر څه ډیر د وارداتو له وابستګۍ سره پېژندل کېده. داسې بازار چې د خلکو د اړتیاوو لویه برخه له خوراکي توکو نیولې تر صنعتي محصولاتو پورې له بهرنیو هېوادونو څخه برابرېده. دغه وابستګي نه یوازې د هېواد د اسعارو د پراخ وتلو سبب کېده بلکې د کارموندنې او تولید ستر فرصتونه هم له منځه وړل. خو په وروستیو کلونو کې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره یو نوی اقتصادي پالیسي رامنځته شوې ده. داسې پالیسي چې موخه یې له مصرفي اقتصاد څخه تدریجي وتل او د کورني تولید او صنعتي ځان بسیاینې پر لور حرکت دی. افغانستان د پراخو طبیعي زیرمو، ځوان بشري ځواک او مناسب جغرافیایي موقعیت په لرلو سره دا وړتیا لري چې د خپلو ډیرو اړتیاوو تولید په خپله دننه کې ترسره کړي. له همدې امله د فابریکو فعالول، د صنعتي ښارګوټو جوړول او د کورنیو او بهرنیو پانګوالو ملاتړ د دولت د اقتصادي پالیسي له مهمو محورونو څخه ګرځېدلی دی. دغه بدلون یوه څرګنده نښه د هېواد په بیلابیلو ولایتونو کې صنعتي پروژو ته جدي پاملرنه ده. په وروستیو کلونو کې د سمنټو تولید، ساختماني موادو، د کرنیزو محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخو کې ګڼ شمېر طرحې او پروژې پیل شوي دي چې موخه یې د هېواد د تولیدي ظرفیت پیاوړتیا ده. دا ډول پروژې نه یوازې د وارداتو په کمیدو کې مرسته کوي بلکې د ځوانانو لپاره د زرګونو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل هم ګرځي. هغه فرصتونه چې پخوا زیاتره د بهرنیو بازارونو په واک کې وو. د سمنټو سکتور د دې صنعتي پالیسي یو روښانه مثال ګڼل کیږي. افغانستان د بیا رغونې او د بنسټیزو پروژو د پراختیا لپاره ساختماني موادو ته پراخه اړتیا لري او له همدې امله کلونه اړ وو چې د سمنټو لویه اندازه له ګاونډیو هېوادونو وارد کړي. خو اوس د سمنټو فابریکو د پراختیا او د کورني تولید د ظرفیت د زیاتولو له لارې هڅه کیږي چې دغه وابستګي په تدریجي ډول کمه شي. که دا پروژې بشپړې شي نه یوازې به کورنۍ اړتیاوې پوره کړي بلکې افغانستان به په راتلونکي کې د سیمې لپاره د سمنټو د صادرونکي هېواد په توګه هم مطرح کړي. د ساختماني صنایعو ترڅنګ د کرنیزو محصولاتو سکتور ته هم په اوسني اقتصادي پالیسي کې مهم ځای ورکړل شوی دی. افغانستان په سیمه کې د وچو میوو، زعفرانو او درملیزو بوټو له مهمو تولیدونکو څخه دی. خو پخوا د پروسس او بسته‌بندۍ د صنعت د نشتوالي له امله د دغو محصولاتو ارزښت په نورو هېوادونو کې زیاتېده. اسلامي امارت د پروسس او بسته‌بندۍ د فابریکو د جوړولو په هڅولو سره غواړي دغه ارزښت په هېواد کې دننه وساتي او د کورنیو محصولاتو د منظم صادراتو زمینه برابره کړي. له بلې خوا د صنعتي ښارګوټو پراختیا او د کورنیو پانګوالو ملاتړ هم د دې ستراتیژي برخه ده. د صنعتي فعالیتونو لپاره د ځمکو برابرول، د اداري خنډونو کمول او د امنیت ټینګښت هغه ګامونه دي چې د کورني تولید د پیاوړتیا لپاره اخیستل شوي دي. ډېری افغان سوداګر او صنعتکاران چې پخوا خپلې پانګې په بهرنیو هېوادونو کې کارولې اوس هېواد ته د راستنېدو او دلته د پانګونې لیوالتیا ښیي او دا د اقتصادي فضا پر وړاندې د باور د زیاتېدو نښه ده. د دې پالیسي مستقیمه پایله د ملي اقتصاد تدریجي پیاوړتیا ده. کورني تولید د کارموندنې رامنځته کول، د پیسو د داخلي دوران زیاتوالی او پر وارداتو د تکیه کمیدل معنا لري. هره فابریکه چې په افغانستان کې فعال کیږي نه یوازې د کار فرصتونه رامنځته کوي بلکې د اقتصادي فعالیتونو یوه لړۍ هم رامنځته کوي، له ترانسپورت او خدماتو نیولې تر بازار موندنې او صادراتو پورې. میداني شواهد ښیي چې د مالی محدودیتونو او بندیزونو سره ملي اقتصاد د ودې پر لور روان دی. د کورني تولید پر بنسټ اقتصادي پالیسي ښیي چې د حاکمیت اقتصادي لیدلوري اوږدمهاله او بنسټیز دی. په پای کې هغه څه چې نن د افغانستان
په اقتصادي پالیسي کې لیدل کیږي د یو پخواني اقتصادي الګو د بدلولو هڅه ده له هغه اقتصاد څخه چې تر ډیره پر وارداتو ولاړ وو داسې اقتصاد تک چې پر تولید صنعت او ځان بسیاینه ولاړ وي. اسلامي امارت د کورني تولیداتو د پراختیا او د تولیدي پروژو د فعالولو پر ټینګار سره هڅه کوي چې د هېواد اقتصاد د خپلواکۍ او پایښت پر لور رهبري کړي. د هغه لاره ده چې افغانستان به له یو مصرفي بازار څخه په سیمه کې پر تولید ولاړ اقتصاد ته واړوي.